ملګرو ته هم لږ غونډه شي. نو دا ما لیکلي وم او بیا به دې کمپوزیشن هم ما کړی ډېر او اواز هم زما وپکې لکه سنګران خو نه یو خو هغه د زړه هغه دغه و جوړ شو دا هم کمال د دی. خپل وطن دپاره مطلب دا چې یو ځای کړو هغې کې ما بیا دا یو نغمه کړې ده او هغه ده چې دا وطن دی زمونږ مونږ یو دی کې آباد زنده‌باد پاکستان زنده‌باد دا وطن دی زمونږ مونږ یو دی کې آباد زنده‌باد پاکستان زنده‌باد. بیا دې کې انتره ده جی ارشاد. چې ښکلي غرونه لري هم سیندونه لري په سینه د میوو ډک باغونه لري دا چمن دی زمونږ مونږ یو دی کې آباد زنده‌باد پاکستان زنده‌باد. ډېره مینه ورکو پرې سرونه ورکو وي تازه به مدام د زړه وینه ورکو دا ګلشن دی زمونږ مونږ یو دی کې آباد زنده‌باد پاکستان زنده‌باد. بیا دې کې زموږ د څلورو صوبو قومونو حوالې سره مې منترا شوې پکې چې که سیندې بلوچې پنجابې که پښتون د څلورو هندسا دا زمونږه تړون دا مسکن دی زمونږ مونږ یو دی کې آباد زنده‌باد پاکستان زنده‌باد. ټولې انترې خو ما ته یادې نه دي. ډېر زبردست. جګرانو کتونکو تاسو ته ګوره دا پته نه وه چې مرګل بھائی شاعر هم دی او یو سندرغاړی هم دی. دا هم ډېر لوی کمال دی. دا هر چا سره دا کمال نه وي. صاحب ته خو په خپل هم شاعر یو ډېر ښه شاعر دی. ګزاره یې زه خو موږ ستاسو نه لږه ډېره زده کړه کړې په دې کې او یو فیلډ سره ستا تعلق شي نو ظاهره خبره د ایز ایکټر راغلی وم په دې کې زموږ د رایټرانو سره تعلق شو دې کې زموږ شاعرانو سره تعلق شو دې کې زموږ د میوزیشن سره تعلق شو بیا هغې هر څه چې مونږ کتل را کتل چې نو هغه بیا سړي ته اثرات پوښی کړه وایي خربوزه د خربوزې نه رنګ خټکې د خټکي نه رنګ داسې مونږ بیا رنګ واخیستو ستاسو نه لږ داسې شاعري هم پکې راغله او میوزیک هم پکې راغی. ورګل وایي بالکل یو کرکټر ستاسو په جانان ډرامه کې چنې دغه کرکټر ته په کوم نظر ګورئ او تاسو له څه درکړو؟ چنې زموږ د معاشرې یو داسې کامن کرکټر دی چې دا تاسو وګورئ نو دا په هر کلي کې به دا یو کس نه یو څو کسان به وي لولنګري خامخا به وي. بالکل. ځکه چې چنې داسې یو کرکټر و چې دا د مور پلار نافرمان ډېر ښه کرکټر دی کړی وي او دې مطلب د صرف ځان پیژندو والا د بل چا د سره هېڅ دغه نه و چې د چا په خفګان نه خفه نه د چا په هغه باندې دی چې زما جیب ډک یو زه برابر یم دا ټول ژوند تر دې چې مور او پلار دې هم خفه وي پروا نه نو دې په غلا صرفه نه کوي دې په دوکه باندې صرفه نه کوي دې په دروغو باندې صرفه نه کوي نو دې داسې یو کردار ده چې بیا موږ دې کې اینډ کې ښودلي هم دي هغه چې دې کله بیا واپس راځي چې یاره دا ما څه کول دا ما ښه نه کول بیا را چې خپل مور پلار له معافي مو غواړي چې کم د څه کړي په معاشره وخت کې په دې کردار کې نو هغې د هغې سزا هم درته میلوي نو دا یو داسې کامن کرکټر و. ډېر ښه کرکټر تاسو ډېر خلک دي چې تاسو په هغه نوم باندې پېژنئ. دا ډېر مشهور شو ډېر هېر رول زما تر ننه پورې چې دا رول مشهور شوی او دغه ډرامه کې چې کوم سړي کار کړی هغه په خپل نوم باندې تر اوسه پورې یادېږي. بالکل یادېږي لکه علمزی مجاهد په جانان باندې جانان بیګم جانانه پکې هغه بیګم جانانه ثروت علي په هغې باندې بالکل. علمزی مجاهد نن سبا په امریکا کې ناست دی امریکا کې دی کېدای شي چې زموږ د مرکه ستاسو انټرویو وګوري نو ستاسو څنګه ملګری و څه ډېر خوږ
ډېر زبردست ملګری دی زمونږ الله دې لري ډېر ښه انډرسټینډینګ اوس تاسو سره جی بل دا چې هغه زما مونږ به اکثر یو ځای ناست وو زموږ بل ملګری دی منظور احمد چې سلطان شاه رول یې کړی دی منظور خان هغه موږ درې کسان به صلاح الدین صاحب ته هم راسره راتلې کېناستې پاسې ډېر موږ یو ځای پاتې شوي وو نو موږ یو ځای لیکل هم کړي دي مونږ ډایرکشن هم یو ځای کړي دي مونږ ډرامې هم یو ځای کړي دي او ته خو موږ سره وې دوستانه ډرامه کې دې یاد شي چې کله روبې ډوبې وایي چې هغه پیرنټس ستا موږ سره نو هغې کې تا ډېر زیات خندلي ډېر زیات مې خندلي وو چې ما تا ورته ویل چې دی ما نه خوا کېنو زه به نه خندا تا ته ما ولې خاندې یار ما تا ورته ویل چې ته ما ته وګورې ما را خندا راځي ما به اکثر خبره نیمه داسې وکړه چې هغه ستا خندا نه ودرېده نو دا زمونږ ډېر ښه ملګری عالمزی مجاهد مطلب هغه نه بلکل نیمګړی شوي چا رانه تللی دی او د هغه ژوند هغه مزه تقریبا داسې ختمه راته وکړه یادان کې ملګري ډېر دي خو دا بدن چې کوم دی دې کې ګوره دا لاس پې دا ګوتې دا سترګې دا هر یو څیز دا د بدن حصې دي که نه دې که دا یو ګوته هم تا ته به احساس کېږي چې دا ګوته مې ولې کمه حقیقت خبره ده دا د ملګرو دا ګروپ چې کوي که نه دا د بدن یو حصه یو بدن یي دا ټول نو دا بېلې بېلې حصې وي د دې که یو ملګری د نه پکې خوا دی نور به موجود وي تا ته به د هغه احساس کېږي چې دا ملګری عجیبه رشته ده که نه دا شو بسوس علمزی مجاهد د اشنغر د چارسدي تاسو تاکال اوسېدونکي پېښور او بیا دومره خوږر ورولي منظور خان د سوات دی زم پکې د 400 دی ما داسې صلاح الدین لالا پکې ثوابی دی دومره ښایسته ګروپ او بیا داسې ملګرتیا او بیا داسې ورورولي چې لکه غم وي نو هغې له هم ځان رسول او چې ښادي وي نو هغې له هم بیا که نه دا ډېرې خوږې رښتې دي حقیقت خبره ده د سکول او د کالج شپې ورځې مې یو ځای وي که نه خوراک یو طالبانې خوراک و لاهور ته به لاړم یو ځای وکړو ایوبیا ته مري ته به لاړم به یو ځای دلته به شوټینګ هم به یو ځای مطلب کور کې زموږ دومره وخت نه کور کې زموږ ډېر لږ وخت تېر شوی زیات دی ملګرو کې او دوستانو کې عمرګل بھائی د فلم انډسټري طرف تاسو ته چېرته افر شوی چېرې کرکټر دی دا تاسو وکړئ د فلم مخکې ما یو رول کړی و هغه د وینو جام یو فلم و نسیم صاحب د الله وبخښي هغې ډایرکټر شاید جهانګیر دی کې هغه فلم ما وکړو بیا نه پس بیا ماته دې افر وکړو د بل فلم پیر او فقیر هغه هم جهانګیر خان و پکې شاهد خان و پکې زوم تو سرحدي او کوم سره هغه فلم ډېر ښه هیټ وچلېدو ډېر هیټ فلم بیا دې ما ته بیا د فلم افر وکړو بیا یو بل فلم مې وکړو حاجي نادر ډایرکټر راغی نو دا یو درې فلمونه مې وکړل خو چونکې هغه ډېر ستړی کار و بنسبت زموږ د دې لکه ایکټینګ خو ستړی کار دی که نه خو هغه بیا څه بل شان دی ستړی کار صحیح وخت هم پکې ډېر دغه کېده به ډېر زیات تېرېدو او مطلب دی چې هغې کې ټایم ورکول ډېر پکار و دومره ټایم موږ هغې له نه صحیح مطلب چې فلم هم تاسو کړی سټیج ما دلته مطلب چې پروفیشنل سټیج چې کوم شروع کې چې کله د نسترحال جوړ شو نسترحال کې ما یو 8-9 ډرامې کړې وې هغه نظر محمد صاحب به لیکلي اسماعیل شاهد او دا ټول موږ سره هغه پراپر ډرامې وې بیا د هغې نه پس ویرایټي شو شروع شو نو ویرایټي شو زما داسې خاص نه وي خوښ بیا ما ونه کړې او صرف ویرایټي شو دپاره د قطر دوبۍ ملیشیا دې ته تللی یم هلته موږ مطلب دا دی چې دا سټیج کړی دی ویرایټي سټیج ډرامه نه وه خو بس ویرایټي شو به وه صرف دې دپاره چې دا زموږ کوم مسافر ملګري دي دا بهر دي ټول هلته نو موږ ډرامې خو دې زموږ ګوري کې مطلب دی زموږ کار هم خوښوي نو راشه چې په دې لاړ شي هلته سټیج وکړي نو دای سره ملاقات هم وشي به هم خوشحاله شي بلکل جي دغې دپاره تللی یم او نور علاوه زما لکه پروفیشنل سټیج چې کوم دی نو دا ما کړي ډرامې مونږ کړې وې نو بیا یې نه پس منځ کې بیا ما یو ګیپ راوستو چې زه صرف بس پي ټي وي یا خیبر چینل شو یا داسې نور دا ستاسو چینل داسې ټایپ چینل ته بس پروګرام ورکوم اوس که افر وشو د سټیج نو تاسو کوئ نه چې ما ډېر وخت وشو سټیج ما پرېږدی مطلب چې پراپر ډرامه وي او پراپر ډرامه چې بیا ویرایټي شو نه کوم
شو نه بالکل ډرامه مطلب ډرامه چې چای کې خامخا کردار وي لکه پته هم لګي کنه پته او لګي د اکټینګ سړی د مزه ورکړي مزه ورکړي دا نن سبا خو شوګانې راځي فلانې او فلانې او بل درو ځای په درو ځای هغه څه کوي ګوره دا هیڅ مطلب څه مقصد سم هیڅ هم نشته دې په پیسو راغونډولې ماشینان دي بس خلک لګیا دي دغه شی یو څو کسان دي بس مفتي خلکو دا کار چې کوم دی دا کیمرا شو یا دا اکټینګ شو دا سټیج شو دا رستو وروته زموږ په معاشره کې جی 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 زموږ معاشره کې دې نه مخکې خو موسیقي وه د هغې دپاره خپل خلک وو د هغې باجا تبلیغ غولو والا یا غانې والا د هغې مخصوص خلک دي زموږ په معاشره کې تاسو ته پته ده بالکل هغه خلک د هغې دا کار دی چې واده هم لمسي سټیج هم کوي هر څه کوي که نه مونږ خو بارې شوقیه راغلي وو دې فیلډ ته صحیح ٹھیک شو جی دا پکې یو نوی څیز رالو کیمرا و لکه مثال ټلویزیون شو یا سکرین شو دا خو په دې 19مه صدۍ کې وایي چې راغلي ده که یا 13مه صدۍ اینډ کې و 19مه صدۍ سټارټ کې دا څیزونه جوړي کیمرا راله او دا نو مونږ دې فیلډ کې چې کوم دی رالو شوق نه او ایکټینګ سره مې یو شوق و په ټلویزیون به هم ډرامې کتې واړو نو چا چې به د جړا پاټ وکړو مونږ به وجړولو یا به خندا او به وخندلو ماړه کې داراله چې زه دلته ورشم او مطلب داسې پاټ وکړم چې د جړا پاټ چې خلک وجړو سره خو د خندا یې چې ویې خندم هغه شوق په دغه کې رالو ذهن کې هم دا نه و چې دې کې به موږ پیسه ګټو یا 1900 پیسې راکړي دا خو هسې یو قسمت خبره وه چې خدای پاک پکې خلکو د دې کتونکو هغه مینه وه چې موږ یې خوښ کړو او خلکو موږ له پیسې هم راکړي چې هغه شو دا ډرامه واقعي پیسې بالکل خدای یو شوق دپاره راغلی مطلب دا د یو عزت کار دی دا ډېر دروند کار دی خو د بعضې خلکو دا بعضې خلک زموږ د فیلډ ته ځي چې هغوی د لاسه سپک شو دا کار ډېرې کمزوری کړو او دې وجې نه اوس ړنې کېږي د بني ادم شعر دی چېرې زه د یا ډرامه وکړم او یا د مطلب سي ډي وکړم یا د سټیج وکړم بالکل عمرګل بھائی دا راته ووایي چې پرسنل لایف ته راځو ستاسو چې بچي دا خو د دې دنیا یو خوږه میوه ده نعمت دی یو ډېر لوی نعمت دی څو بچي لرئ تاسو الحمدلله زما اووه بچي دي الله خدای یو لورکۍ مې ده او باقي هلکان دي دسره واده ما ډېر په وخت ماله مور کار کړی کم عمر کې نو د هغې دا یو اثر خو پرېوتو چې لکه مونږ کوم فیلډ ته راوځو نو هغې کې مونږ د فضولیاتو نه بچ صحیح چې ستا کور وي بچي دي وي ښځه دي وي نو ستا به خپل کار سره کار یې واپس به کور ته راځي خو چې کله بني ادم لکه هلک وي هغې نو هغه مطلب دا دی چې داسې اوپن فیلډ ته وځي چې هغې کې مطلب دا دی هر څه ډېر وي هر څه ډېر وي که نه نو هغې کې هغه بې لارې کېدی شي صحیح او اکثر هغه ډېر نقصاني وي نو خدای پاک موږ هغې نه بچ کړي شکر دی داسې څه اراده شته چې ستاسو څوک بچنګې د فیلډ ته راوستل غواړي یا راتلل غواړي هغوی نه جي داسې یو قسم پکې دا شوق نشته دی نه کله چاته ما ته چا ویلي دي که مونږ بچي بلکې ما ته وایي چې بس ابو دا شی نور پرېږده بس ته بس ډېر د شوق کې پوره کړو او اوس نور یې مه کوه یو ستاسو کتل زما یو بچی چې ولاړ دی خوا بالکل زما هغه سره دکان سره ولاړ او یو هوټل سره هغه خوا شو ما ورته ودرېږه دوی نه نه زه پکې نقاش عمر هغه کیمرې مخې نه خوا شو ما ورته دکه ودرېږه چې راشي پکې د دوی نه نه راځم او که نه دا ډېر لوی کمال دی البته یو زوی مې بي بي اے کړې ده اوس ام بي اے کوي یو NGO کې نوکران دی نو د هغه ډېر خوږ اواز دی اواز د ډېر زیات خوږ اواز دی ورې چې د وړوکوالي نه به دا د هغه ویل نعتونه به ویل سکول بیا کالج کې هم نعتونه نو هر ځل د هغه لکه په دې نعتونو کې فسټ پوزیشن اخیستی دی ټرافي به یې راوړه نو هغه بیا یو خواهش کړی ما ته یو زه سندره ویل غواړم نو ما ورته بچې فلحال د خپل تعلیم مکمل کړه باقي ستا اختیار دی که تا پابندي نشم کولی چې زه مور پلار مخالفت باوجود هم ما ایکټینګ پرې نه ښودو چې غریبانو ما دار وکړي چې بل دا شی مه کوه صحیح اوس بیا به یې دا ټول واړه په دې طرف ولګي او ټول به پسې روان یي او دا مطلب دی چې دا ته کوم طرف ته روان یې که نه صحیح نو ما ورته ویل یاره ما خو د خپلو کتونکو سره د خلکو د پښتنو سره یو تعلقات جوړولو په خاطر دې سیز ته راغلي وو او شکر دی تر دنیا په کم ګوټ کې چې پښتون دی نن مونږ پېژني بالکل
او استاسو خبره چې دې فیلډ کې داسې خلک ډېر داسې خلک هم پکې راغلي چې هغوی دا فیلډ چې کوم دی لږ بې خونده کړو که نه ډېر زیات هغې سره د انسان په کرکټر باندې لږ اثر غورځېږي لکه مونږ میاګان یو الحمدلله قوم نه کور کې به راته دا خبره کوله چې دوی دا به ستا په کرکټر باندې اثرات پرېږدو داسې مه کوه دا ما ورته نه خو زما شوق دی شوق خبره ده هغې وجې نه راغلم خو بهرحال اثرات کوي ځکه چې زما لکان د خیر زلمي دي هغې له مونږ کویلونو میدونو بندوبست کوو نو چې ډېر ځایونو کې مونږ داسې هم کړې او نور له بس په خیره کوو خو بهرحال چې داسې خلک هم پکې وي چې هغې څنګه به زه ولیدم نو یاره دوی سره رشته نه دا خو اکټر دی دا خو اکټر دا خو ډرامو کې راځي دا مونږ خلک چې کوم دی دا شی زه هم پښتانه چې کوم دی اکټینګ خوښوي اکټر خوښوي او د اکټر چې کوم دی نو په خپله باندې که تا ورته ووایي نو بیا کیمرې مخې ته هم نه راځي دا هم کار نه دی او که تا ورسره مطلب بیا سره وختي ستاسو دوکان کې یو دوه مولیان صاحبان ناستو نو زما د ملګرو کیمره بهر ویسته تاسو لاړئ بهر نو ما ته ویل چې ګورئ چې ته موږ پکې رانه ولې ځکه چې ګورئ ما ورته نه جي تاسو په خپل ځای کې نه دا ستاسو کار نه دی دا چې موږ د مردانو چارسدي نه په چا پسې راغلي نو هغې خدای دا کوالټي اچولې موږ په هغه پسې راغلي دا کیمره او دا سره پنځه کسان موږ په دغه یو سړي پسې راغلي تاسو پسې نه یو راغلي او نو تاسو داسې په اسانه موږ کیمرې نیسو تاسو مدرسې نه راووت دلته وریجې خورئ موږ ته کیمره نیولي سوري میدا شی نه دا اصل کې مفید صاحب زه یو خبره کوم دا زمونږ چونکې د پښتنو او زموږ کلچر داسې دی که نه چې مونږ دې سیز ته یو ډېر په بل نظر سره ګورو جی بالکل یعنې داسې نه ده مونږ یو ځای کې شوټینګ کولو او هغې کې موږ سره سید رحمان شینو صاحب هغه کردار کې و هغه د مانځه نه راوځي مونږ ښایو چې د جومات نه راوځي مونځ یې وکړو راووتو نو هغه کردار دپاره مونږ هغه د مانځه ټایم او سید رحمان شینو صاحب اسماعیل صاحب دا ماشاءالله دا پاخه مونځګزاره دي بالکل دي پنځه وخته مونځ کوي اسم نو تیار د مانځه ټایم هغه ته مې شینو صاحب ته چې کله مونځ جمعې له وردی دي جومات ته نو مونږ به ستا یو شاټ هلو مونږ له پکار دی ډرامه کې ته چې جومات نه راوځي هغه ویې ښه هغه چې کله د جومات نه راوتو ما هغه شاټ هغه واغېستو هغه ټایم هغه ډرامې ډایرکټر زه وم نو هلته چا وکتل او زما په خیال امام صاحب پسې ورغی هغه امام صاحب بار एकदम ډېر په غوسه کې راووت نو ډېر لکه مطلب دی چې موږ ته بدې ردې شولو چې دا تاسو دا مطلب چې دا بت پرستي شروع کړې ده دا تاسو کیمره جومات ته نیولې او دا خلک مطلب جومات ته راوځي هغه ډېر چونکې د جمع نه راوتي خلک نور خلک هم هغې هم بلوه که ځان سره هغه هم سره کټول بیا ما ورته وویل چې یاره معافي غواړم نو ما هغې ته امام صاحب ته ومایې چې تاسو څه وایې ما د ملګرو خبره یې زه به تاسو ته د لږ یو تپوس یو دوه خبرې سره کوم ما له اجازت راکړه دا ټول خلک ولاړ دي نو هغه وایي چې یاره ووایه ته څه وایې ما ورته د دې جومات ته دغه اخیستل دا چې کوم ما دا شاټ واغېستو دا په شریعت کې ناروا ده نو هغه ورته بلکل دا بت پرستي ده تا چې څوک دا دې ښه ونه نو ما هغه ته بیا دا وویل ما ښځه داسې کار دی چې کله د حج کېږي او پوره روژه چې کومه ختم قرآن وي نو هلته په سوونو نه په زرګونو کیمرې په خانه کعبه کې لګېدلي او د خانه کعبه امام صاحب چې کوم دی هغه ډیجی تراویح کوي بالکل هغه ټول میاشت تر حج بیا د ثابت د حج احکامات چې کوم د روژې پوره میاشت شوه بیا د حج کله وخت راشي د حج پوره احکامات هغه مونږ ته په کیمره باندې ښیي هلته نه لایف ښیي یعنې هغه ټایم هلته روان یي او دا مونږ ته ښکاري که نه نو ما یا خو هغه خلک نه پوهېږي یا خانه کعبې امام صاحب چې کوم دی هغې نه ته غټ امام یې هغه نه زیات ته پوهېږي یا هغه نه پوهېږي یا ته نه پوهېږي یو خبره خو دا صحیح ٹھیک دی چې دا دویمه خبره مې دا ده چې کله دلته زمونږ په دې معاشره کې ټول نن وګوره د هندوستان د انډیا فلمونه چلېږي او د هغې هر فلم او هر ډرامه هغې مندر ښیي او هغه مندر ته هغې ځي او پوجا کوي او هغه شکرونه یې نیولي او هغه خپل هغه رسمونه کوي زمونږ ماشوم نن چې کوم دی هغه نمسته سلام په ځای نمسته وایي شاته پرې راشي ته وایي نمسته که نه او د هندۍ خبرې کوي د هندۍ لفظونه استعمالوي په خپلو خبرو کې پوه شوې او هغه د هغې هغه بګوانان ټول پېژني اوس بالکل چې دا پربو دی او دا
مطلب دا چې دا یو د نومونه ولا باقي ته ور نو مې وجه څه ده چې هغې په هر یو خپل ډرامه فلم کې چې کوم نه خپل منظر ښیي او هغه خپله پوجا هلته ښیي نو هغه خپل ځوان خو پرېږدي چې زمونږ دا مسلمانان زمونږ بچي چې کوم دی نو دلته ډرامې چلېږي او فلمونه چلېږي نو هغې په دې راواړو چې هغې منظر نه دومره واقف چې دومره جومات نه دي واقف نو که زه خپل جومات راولم په ډرامه کې جومات داسې طریقې زه راولم چې یاره خلک لمونځ ته راځي او مانځه نه راووتو او مطلب دا دی نو دا که زموږ واړه ګوري نو دا ښه خبره یا به ما بهر ملکونو کې زموږ دا ډرامه چلېږي په نن سبا خو نیټ دی او ډش دی په دې باندې دا چلېږي نو کم ملک کې چې چا جومات نه وي یا داسې ملکونه چې هغې کې هغې خو به کم از کم دا وګورو چې بهی دا څوک دا کم مذهب والا وي او دا څه شی دی کوم چې ته ننوځو دا څه کوي بل به ورته ووایي چې یاره دا مسلمانان دي دا جومات ته راله دا مونځ کوي لګیا دي نو دا خو ښه خبره ده په خبرو باندې هغه ما لکه هغه امام صاحب ما چې کله پوه کړو نو د هغې خپل دغه دی خلک چې کوم هغه ټولو بیا ووایي چې یاره بیا مونږ یې دغه خفه نه شي تاسو خبرې ته ټکو ویلې او د هغه امام خبره امام صاحب یې ته نه پوه کړو چې یاره دا ته په دې خبره غلط ځکه یې چې که دا څیز ښه نه وي یا دا څیز باندې دومره سخته دغه وي نو بیا به د خانه کعبه کې به کیمرې به دې لري او دا به بیا تا ته حج ډایرکټ کوي دلته جی ګرانو کتونکو عمرګل صاحب موږ سره ډېر زیات وخت تېرم کړو او زمونږ انټرویو بس اخري مراحلو کې داخلېږي بیا به دوی انشاءالله موږ نور ګرځېدل مرځېدل به هم کوي چې خیر دي عمرګل بھائی ډېرې خبرې وشوې ډېرې خبرې به پاتې هم وي خو دا راته ووایي چې اخري که داسې ستاسو په زړه څه ارمان وي چې یاره زما په زړه دا یو ارمان دی او فرض که دا داسې وشي نو دا به ډېر ښه یا داسې شوی وی چېرته یا څه دې شوبز ته نه وی راغلی و آرمي ته تللی وی یا پولیس ته تللی وی داسې څه ارمان شته ستاسو په ذهن زما خو دي خپل ځاني چې کوم په زه چې کله په خبره لږ ډېر پوه شوم نو ما مطلب دا دی چې زموږ مور الله دې ورله جنتونه ورکړي هغه ډېره عالمه ښځه وه هغې چې موږ ته کوم د دې زندګۍ باره کې او بیا د آخرت باره کې کوم تشریح کړې ده چې یاره دا ژوند څومره دی او بیا به ځو موږ یو بلې دنیا ته او هغې کې به څه وي نو زما هغه ځای کې زما خواهشات چې څومره چې ته موږ که نه نو هغه دفن لکه ما داسې وګڼل چې ما ته مور څنګه ویلي وو چې په دې دنیا کې ته یو مسافر یې یو میلمه چې څوک چا کره لاړ شي او بیا خپل کور ته لږ ساعت لپاره داسې لږ ساعت لپاره موږ دلته راغلي یو بچې دا زمونږ د عمر ژوند دلته نشته نو لهذا ته به په دنیا کې داسې ژوند تېرې چې ستا پرې هغه وخت تېر شي باقي او داسې مطلب چې لالچ ونه کړي چې یاره د دولت دپاره د پیسې دپاره د دنیا دپاره ته چې کوم دی غلط سټیپ اوچت کړي یا داسې کارونه وکړي چې سبا بیا کله آخر وخت ته راځي او ته خفه یې چې ما داسې ولې کړي نو زما شروع نه ما سره 15 نوکرۍ بیا وکړي هغه نوکرۍ ما سرکاري لږې لږ وخت مې وکړي بیا مې پرېښود او بل دا چې زما ذهن کې ما خبرې زما هېڅ ارمان نشته یو شی مې زه ډېر ښه وخت مې خدای پاک تېر کړو او د مور په هغه یو خبره باندې چې زما ذهن کې اوس هم پرته ده زما وخت تېرېږي ډېر ښه تېرېږي ټول لګیا دی نو ما سره داسې څه ارمان نشته څه دغه نشته او ځان دپاره او د نورو دپاره مې دغه یو دغه دی زده چې تاسو خپلو بچو له ښه تربیت ورکړئ یعنې څنګه چې مور ما ته کومې خبرې کړې وې چې بچې زما ننم یعنې نو چې زه سوچ کوم نو دا دنیا دومره اټریکټیو ده دا دومره کشش لري چې بني آدم وایي چې ما څه وکړی خو چې د دې دنیا کې ما ځان له دغه جوړ کړی او پیسه راغلی او دا که نه نو کېدای شي چې موږ ډېر غلط او ډېر دغه ته نن به ډېر پریشان وو په هغه خبرو باندې چې کله ما هغه اورېدلې نن زما زه هېڅ هم را سره نشته الحمدلله شکر دی الله ښایسته بچي را کړي دي ښه کور یې را کړی دی وخت ښه تېرېږي نه را سره نقد شته دی او نه مې جایداد شته دی بس کور هم دی د مور پلار راته پاتې دی او وخت مې ډېره په حیا کې او ډېر په عزت کې تېرېږي شکر دی بس چې غرمې وخورم نو به د ماښام فکر مې نه او الله ډېر غني بادشاه دی کله زه نهر نه یم پاتې کړی نه هوږی پرېښی نه زما بچي او نه زما څه ضرورت نیمګړی پرېښی دی په وخت د ضرورت زما هر یو ضرورت الله پوره کوي ځکه چې ما د مور په هغه یو وینا ما لارې ذهن کې نه یم ساتلی نورو خلکو ته زما دا یو نصیحت دی چې تاسو هر څه کوئ که بهر ملکونو ته ځئ پیسې ګټلو له که دلته ځان بزنس کې روزګار کې مشغولوئ خو د خپل اصلي دولت نه غافله نه شي یا ستاسو اصلي دولت ستاسو اولاد دی
چې هغه اولاد تاسو ښه تربیت ورکړو او ښه لارې ته وغورځولو د مرګ نه پس چې نن زه په خپل مور پلار پسې کومې دعاګانې کومه هر لمونځ کې یادومه تلاوت ورپسې کومه چې ما له څه راځي او څه راته مور ټولې هغه ټول خپل مور پسې او پلار پسې ویمه نو دا د هغې ګټه وه که دا یې ما ته نه وی ښودلی نه یې ما ته یې قرآن نه وی ښودلی ما ته یې چې کوم دی د الله او د رسول د الله وحدانیت او د رسول محبت زما زړه کې نه وی اچولی نو نن به ما داسې اواګیر به ګرځېدم سهار به 10 بجې راپاڅېدم او د شپې به 3 بجې وده کېدم نو به راته مور یاده او نه به پلار او نه به د هغې قبر او نه دعا اوس شکر دی الحمدلله سهار جمعې نه پاس اول هغې ته دعاګانې وکړم هغه وکړم چې مور او پلار دی الله وبخښي نو ته یې بخلې بالکل عمر ګل بھائی دا خو کله کله زموږ د فنکاران چې کله دغه شي اخري سټیج ته ورسي بیا د ژوند د یو سټیج باندې ولاړي چې هغه ناروغه شي ډېر احترام د زموږ مخې ته راغلل بیا یې پی ټي وي نه ګیله کوي یا د بل چینل نه ګیله کوي چې دې موږ سره هیلپ ونه کړو دغې متعلق څه وایي چې ګورئ دا خو ضروري ده چې ټي وي د خلکو سره نه دا ګورئ دا یقین چې د چا وي که نه په خپل الله باندې چې زه هغه پیدا کړی یم او هغه به تر اینډه پورې زما هغه ذمهوار دی د رزق او زما د هر یو څیز هغه ذمهوار دی که نه چې ستا دغه یقین نو تا ته به دا مسله دا پرابلم به نه راځي دا زموږ د خلکو دا یقین نه که نه زموږ اکثره او رومیان هم دا یقین که زه دا کار وکړم نو دی که ما څه وګټل ځان مې پکې جوړ کړو زما به څه وشي ګینې نو بیا به مې اخري عمر خراب وي نو مونږ په دې ټي وي باندې یا په ایکټینګ باندې دومره تکیه ډېر خلک وکړي چې هغې وایي چې یاره دا که زه دلته ټول اکټر شم به زما به باندې ټولې مسالې به مې حالانکې دا خبره نه ده ګوره زندګۍ کې هر رنګ وخت راځي اتار چړاو د ژوند شته دی خو ته به چې کوم دی خپل هغه یقین په الله ساتي هر وخت کې تا څه الله مقرر کړي نه کړي نو هغه به رارسي خو چې ته خیر غواړې که نه نو هغه بد به ستا الله پاک ښه وکړي بد دی هر وخت نه خیر غواړه او دا غلطه خبره ده چې دا وایي چې یاره ما د پی ټي وي سره راکړي یا ما دې ادارې دپاره ځان خوړلی دی دا اداره زما ذمهوار دا خبره نشته ستا چې په ځان باندې اعتماد وي که نه او په الله تعالی باندې دې باقاعده یقین او بروسه وي نو دا څیزونه دا ځي او راځي او بل دا د خپل مستقبل دپاره انسان له سوچ پکار هم دی که نه چې یو کار تا ته پته چې یو کار دا وروستو وخت دپاره ما دپاره فایدهمند نه دی هغه کار ولې هغه کار کوه چې تا ته پته چې دې کې زما تر اینډه پورې دې کم دی نو کم از کم زما خواري باقي هغه د الله طرف نه چې تا پکې خلي کې او بالکل ټیک خبره بالکل ټیک خبره د الله طرف نه خپل مطلب پر رب باندې یقین پکار دی یقین پکار هیڅ هم ګران نه دي عمر ګل بھائی خبرې خو مونږ راټولولې خو یو خبره ذهن ته بله راغله چې لکه تاسو چې کوم دور کې رالې دا وخت اسماعیل شاهد یقینا چې یو ټایم داسې راغی چې بیا علمزی مجاهد او سید رحمان شینو ماما په دې خلکو کې بیا یو ځانګړی مقام تاسو بیا ځان له جوړ کړو عمر ګل بیا خلکو پېژانده چې بی د دې اوس بیل سټایل دی ځان نه سټایل دی دغه نو تاسو د چا نه متاثره وئ چې دې کامیډي لاین کې چې دې طرف ته لاړ شم په کامیډي کې خو ما زما ذهن کې نو چې زه به کامیډي زما خو زیاتره سیریس رول شروع کړي وو دا پکې بالکل دا غیر متوقع دا کار وشو صحیح خلکو زموږ کار خوښ کړو خو بهرحال دې خلکو کې لکه دا زما سوپر سټار چې ما نه مخکې موجود و دې کې خدای پاک مالی دا هم چې کوم دی د دې سره د کار کولو په وجه چې د دې خلکو کې زه رالمه نو دا خو مشهورو خلکو پېژندل چې دې کې زه رالمه ظاهره خبره ده چې یو مشهور سړي سره ودرېږي او تصویر وباسي هم خلک وایي هلکه دا خو ولاړ ستا ذهن کې راشي داسې یو هغه خلکو یو دا دویم دا هغې زما رهنمایي کوله چې کار به مې ورسره کولو هغه کار کې به مطلب دا دی چې زما د هغه منځ کې به ډایلاګ چې کله ووایي کې به څه غلطي ووایم راته وایي چې یاره دا دلته ټیک ده دا سټیس غلط دی ستا یا دا پاس دی غلط و هغه دا ټیک ده نو ټیک کول به هم راته اسماعیل صاحب هم شینو هم داسې دا ټول ملګري چې کوم زموږ الفزی په خیر ما بیچ کې راغلی ما سره او ما نه سینیر څوڅونه هغې نه مونږ زده کړه هم کړې ده بل د هغې سره چې مونږ یو ځای پلی کې رالو ډرامه کې رالو نو څه د هغې نه زده کړه څه هغه کول څه د هغې سره د هغې مشهور خلک وګورم ورسره خدای پاک د خلکو نظر کې راوست صحیح اخري کوم خلک چې راتلل غواړي دې خوا دې فیلډ ته څه پیغام ورکول غواړي
نو زه خو به دا پیغام هغې له ورکوم چې که چېرې دوی دا شو کې وي سکرین د راتلو چېرې ما خلک وویني یو خبره دویمه خبره دا چې یاره که زه دا شو کې چې زه یو داسې کردار وکړم چې هغه لافاني کردار پاتې شي او خلک ووایي چې زما د مرګ نه پس هم خلک ما یاد کړي چې یاره دی دا کس راغلی په دې سکرین باندې او دا یو زبردست کریکټر کړی دی ټیک شو جي نو دا دویمه خبره درېیمه خبره دا که دی وایي چې یاره زه راشم او په دې کې به راشم او ډېره پیسه به وګټم نو دا غلطه خبره ده ځکه چې پیسه په دې فیلډ کې کم از کم زموږ په ملک کې نشته دی زموږ ملک وړوکی دی زموږ ملک کې د دې فیلډ چې کوم دی دومره سکوپ نشته دی نو لهذا دې کې به د جیب نه تاوان کوي لکه څنګه چې سړی چرګان ساتي بټیران ساتي سپي ساتي جنګۍ را جنګۍ په هغې خرچه کوي په خپلو بچو نه خوري او په هغې باندې مطلب وخت پورې کوي داسې دا ایکټینګ کې هم دا شی دی چې ته به د جیبه تاواني کېږي پکې وخت به دې هم ضایع کېږي نو زه خو دا وایم چې دا قیمتي ډېر قیمتي وخت دی دا وخت دې چېرته دین له ورکړي که دا به ډېر ښي او دا شوق پوره کېدو دپاره دومره راتلی شي را دي شي خو دا درې خبرې زما ذهن کې یادې ساتي چې ګوره پیسه پکې نشته پیسه پکې نشته او ټایم وخت ضایع کوي او هغه دی که صرف دوی پکې خپل شهرت غواړي شهرت دپاره به وخت ضایع کوي شهرت به غواړي خو پیسه به کوي او یو شوق به پوره شي بالکل عمرګل صاحب ستاسو یو جهان مننه په اخره کې زموږ ایم ټي وي ډېره مننه چې ایم ټي وي رالو او موږ له چې کوم دی دومره وخت راکړو ټایم راکړو چې موږ د خپل خیالاتو اظهار وکړو او ستا ډېره مننه مخلص صاحب چې تا د ایم ټي وي دا کرو زموږ دا کیمرامین صاحب دا ایکټر صاحب او دا انجینیر صاحب دا تاسو ځان سره راوستل او ایم ټي وي به انشاءالله کامیاب به وي ایم ټي وي به انشاءالله یو خپل مقام جوړوي انشاءالله دا زموږ دعا ده او ځکه چې دا زموږ یو قسم دا غري ځایونه دي څنګه چې او د استاد لپاره سکول دی داسې زموږ دپاره چې کوم دی نو چینلې دي چې چینلې وي او چینلې آبادې وي نو موږ به خوشحاله یو زموږ کتونکي به خوشحاله وي چې چینل ختم شي خو پوه شي چینل نه نو بیا موږ هم ختم وي او زموږ پبلک به هم خفه وي ایم ټي وي زنده باد او تھینکس ایم ټي وي جی ګرانو کتونکو زموږ نننی مشال زموږ نننی چې کومه رڼا وه د شوبز کوم اداکارو کوم شاعرو کوم سندرغاړي ښاغلی عمرګل صاحب چې تاسو سره ما مخ په مخ کړ او ما خو چې زه به ورسره ډېرې خبرې نه کوم خو بیا هم ډېرې خبرې داسې رالې چې تپوسونه ضروري وو ما ځان سره بالکل څه کوېسچن نه دی لیکلی چې یاره ګینې د شپې مې دا سوچ کوه چې یاره عمرګل خو یو انسایکلوپیډیا ده هغه سره به زه څنګه کوېسچنې به ترې کوم څنګه سوالونه به ترې کوم هغه سره به څنګه خبرې کوم خو به هر حال هغه هر څه بس دلته اټومیټیکلي جوړ شو چې یو انډرسټینډینګ شته ما ورسره کار کړی دی زما سینیر دی ما د هغې په ډایرکشن کې هم کار کړی ډېر څه زده کړي هم دي عمرګل له دې الله ژوند ورکړي تاسو وکتل چې عمرګل ټول عمر خلک خندولي هم دي خلک یې جړولي هم دي خو د هغه خپل ژوند څنګه تېرېږي هغه په دې سکرین باندې هم جړل خفم شو غمګین هم شو نو دا داسې نه ده چې یاره ګینې موږ یو سړي ته وګورو چې دی خلک خندي دی به په خپل هم خاندي نه چرې هم نه جی ګرانو کتونکو د عمرګل به یو جهان مننه کوو الله دې ښه د وبال لرو عمرګله سره د بچو د خدای ستا د باقي زندګي په خیر تېره کړي او په کامیابو سره خدای دې ستا بچو له هم خوشحالي ورکړي خدای دې ستاسو مور او پلار له هم د هغه جان خوشحالي ورکړي او تاسو هغې پسې ډېره دعاګانې هم کوئ موږ هم په خپلو دعاګانو کې یاد ساتو ګرانو کتونکو د بل پروګرام سره به انشاءالله پروګرام مشالونو سره به یو ځلې بیا که خیر ستاسو په خدمت کې حاضرېږم د یو بل ستوري سره د یو بل ځلنده ستوري سره د خیبر پښتونخوا زموږ د پښتنو د یو داسې آرټسټ سره چې هغه به انشاءالله تاسو کتلی وي په سکرین باندې خو د هغې پرسنل خبرې به تاسو نه اورېدي رسن چې تاسو عمرګل به واورېدئ د خپل کیمرامین کامران احمد او پروډوسر عرفان سره تاسو قرباني مخلص تاسو نه غواړي اجازت د لوی الله په امان